بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیک هیلې قدرمن لیدونکو، هیله یم چې ټول به روغ او جوړ یاست. تاسو ته ښه راغلاست وایو د فوتوشاپ مجموعه درسونو ته. هیله یم چې تیر درسونه تاسو ته ګټور واقع شوي وي. په ننني درس کې غواړم چې یو پروژه به د تیر درسونو په استفاده چې موږ او تاسو زده کړ د هغې څخه په ګټه اخیستنې یو پروژه ترسره کړو. د هغه دپاره راځم د اوپن په واسطه زه یو دوه تصاویر انتخابوم، یو دغه تلیفون او یو دغه د کنټرول په واسطه دواړه انتخابوم او اوپن کوم یې ده. نو درنو لیدونکو غواړو چې د دغه تلیفون او دغه کتابچه یا دغه تصویر چې موږ او تاسو اوس یې ګورو د دوی څخه په ترکیب یا د دوی د ترکیب څخه په استفادې وشو کړای یو بل تصویر دغه تلیفون په هغه کې ځای په ځای کړو. نو د هغه دپاره راځم دغه خپل اوسنی تصویر کلیپینګ ماسک کوم، خو مخکې د هغه نه باید د کویک سلیکشن ټول څخه په استفادې زه خپل دغه جسم انتخاب کړم. راځم دغه جسم انتخابوم. دغه لاندنۍ برخه یې هم انتخابوم. راځو خپل اجسام ټول دغسې انتخابوم. د ترڅنګ دغه تلیفون هم ورکې اضافه کوم. اجازه راکړئ دا باید ښایي موږ دا منفي کړی وه. د مثبت علامې په واسطه دغه ټول انتخابومه زه. زه یو کنټرول زیډ اخلمه ځکه چې زما مخکې پام نه و ورته. علامه دلته که چیرې تاسو پام وي کویک سلیکشن ټول کې علامه په منفي کې قرار درلوده، نو ځکه ټول زموږ او ستاسو جسم منفي کېده. اوس بیرته راځو دغه باریکیانو ته پام مو وي دغه خپل جسم بیا انتخابوم. انتخاب مو کړ. راځو دغه لاندنۍ برخه پکې اضافه کوو، دا او دغه برخه دا هم اضافه شو. راځو دغه لاین یې هم پکې اضافه کوو. دا همدغه کویک سلیکشن ټول په واسطه دغه ټول کوږ کوو ډېر په دقت سره زموږ او ستاسو دغه چاره ترسره شي، ځکه بیا ډېر ښایسته راځي او ډېر ښه به ورنه استفاده وکړو. نو تقریبا زموږ او ستاسو دغه لاین هم انتخاب شو، خو د هغه دپاره راځو قدرمنو لیدونکو دغه ځایونه یې لږ څه اضافه شول. زه غواړم چې دا لږ څه مناسب ځای په ځای شي. نو د هغه دپاره راځو ما مخکې د منفي او مثبت علامې څخه په استفادې موږ کولی شو چې دغه بعضې ځایانو ترې حذف کړو. اوس که چیرې راشو یوازې د الټ بټنه هم کلیک ونیسو په منفي باندې بدلیږي. الټ بټنه کلیک نیسو او خپل ماوس ته کلیک کوو او دغه بعضې ځایونه چې اضافه دي دا ترې کټ کوو. او که چیرې خپل الټ بټنه پرېږدو بیرته مثبت علامې ته خپله په اتومات شکل سره ځي. دغه برخه هم لږ څه ترې منفي کوو. دغه برخه چې ما انتخاب کړی دغه زه ترې منفي کوم، بیرته الټ بټنه پرېږدم او دغه بیرته پکې اضافه کوم. دغه برخه هم بیرته راځم الټ بټنه نیسم، دغه برخه پکې بیرته اضافه کوو. دغه ځایونه کوښښ کوو لږ څه ښایسته راشي. نو تقریبا زموږ او ستاسو تصویر انتخاب شوی. کولی شو چې دغه برخه ترې حذف کړو. دغه ده حذف شو دغه برخه. نو د دې دپاره راځو د ماسک څخه په استفادې خپل دغه تصویر کلیپینګ ماسک کوو. زموږ او ستاسو تصویر که چیرې وګورو ماسک شو ډېر ښایسته هم. نو د کنټرول سی او راځو خپل دې تصویر ته کنټرول وي په واسطه دلته یې ځای په ځای کوو او د کنټرول ټي په واسطه راځو د دغې سایز لږ څه کوچنی کوو. خپل د تصویر دغه سایز مو کوچنی کړ، د موف په واسطه راوړم دا دغلته ځای په ځای کوم. یو رایټ کلیک په خپل تصویر باندې یا په خپل دغه جسم باندې زه کوم، اجازه راکړئ فلپ هاریزنټل وهو تر څو زموږ او ستاسو دغه تصویر مخه واړول شي. دغلته یې ځای په ځای کوم. تقریبا مناسب ځای ده دا. انټر وهو پې او راځو د دې دپاره چې زموږ او ستاسو دغه تصویر طبیعي ښکاره شي د خپل دغه لیر څخه یو کاپي اخلو، بکګراوند لیر څخه دغه علامې سره یې یو ځای کوو. تاسو وګورئ زموږ او ستاسو د بکګراوند
لیر یو کاپی واخیستل شو. راځم د دې نوم بدلوم، ډبل کلیک پې کوم، نوم ایږدم شیډو انټر. او اوس هم راځو دغلته دغه علامه چې تاسو ګورئ دغه د لاس علامه پکې شته، د بورن ټول ورته ویل کیږي. دا انتخابوم. د دې څخه په استفاده موږ او تاسو کولی شو خپل تصویر ته شیډو ورکو یا هم سایه ورکو. نو راځم د خپل دغې په واسطه موږ او تاسو کولی شو قدرمنو لیدونکو دا میټون ښه دی او 50% د دې غوره ښه ده او اندازه یې تاسو د دې څخه هم کنټرولولی شئ. سایز د همدغه برش او د غټ براکټس یا قوسونو په واسطه هم تاسو وګورئ. زه قوس علامه وهم دغسې لوی کیږي او کوچنی کیږي، زموږ او ستاسو ته خبر شو. زه یې کوچنی کوم او دغلته سیوری ورکومه. ډېر نرم سیوری باید ورکړل شي ورته. دغه تصویر ته سیوری ورکوم. تاسو وګورئ کولی شو چې ډېر زموږ او ستاسو تصویر طبیعي ښکاره شي. فقط د پنسل پاک په شکل موږ او تاسو کولی شو چې دې نه استفاده وکړو او خپل جسم ته سیوری ورکړو. نو اوس هم راځو قدرمنو لیدونکو لږ څه یې زوم بیک کوو. دغه ده زموږ او ستاسو تصویر تقریبا لږ څه ښه سیوری واخیسته. په خپل زړه کولی شو چې هر څومره شدت یې ډېر کړو نو هماغومره به ډېر په تصویر باندې کلیک وکړو. نو د دې لپاره چې زما تصویر دغه ویډیو حجم ډېر نه شي راځو همدغومره به بس وي. خو که چیرې غواړو د دغه لیول زموږ او ستاسو د تصویر دغه لیول لږ څه ښه شي او د خپل تصویر کې لږ څه نور تغییرات هم راوړو نو راځو دغه لیر انتخابوو. د لیر ماسک په واسطه چې موږ ترسره کړی و اډجسټمنټ ته راځو او لیول باندې کلیک کوو. دغه ده غواړو چې د دې لیول کې لږ څه تغییرات راوړو. مثلا تاسو وګورئ قدرمنو لیدونکو که چیرې زه لیول کې تغییرات راوړم زموږ او ستاسو دغه ټول تصویر تغییر کیږي. نو هغه دپاره دغه علامه باندې که چیرې موږ او تاسو کلیک وکړو زموږ او ستاسو د تلیفون هغه شکل وګورئ شدت یې تغییر کوي. نو دا باید په دغې سطحه کې تقریبا دا به دلته راوړو، دغلته به یې راوړو. نو زموږ او ستاسو تصویر مناسب شکل ځان ته غوره کړه او دغسې کولی شو قدرمنو لیدونکو د مختلفو تصاویرو څخه په استفاده یو نوی تصویر جوړ کړو یا یو نوی پروژه جوړ کړو. نو قدرمنو لیدونکو له تاسو څخه په آخره کې هیله کیږي تر څو زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره یې شریک کړئ. ښه وخت ولرئ. سلامت.